امام ابن ابی شیبہ رحمه الله مصنف کی د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه قول نقل کی وی کان الحسین يعلم ولده التوحید ويقول قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه بخپلو بچو ته توحید ورزده کو او دا به بچی ته ویل بچیا ته وایا چې آمنت بالله ما په الله ایمان راوړل او په طاغوت می کفر کړل. وجه دا ده چې صحابه کرامو ته د دې خبر علم وو چې اولنې واجب په مکلف باندې توحید هغه بهترینه سرمایه ده چې لږ عمل دی وي خو د توحید په عقیده باندې سنبال وي هغه عمل لږ عمل ستا په ډېر څه الله ته قبول دی. که څومره ګناهونه درنه شوي خو که د توحید په عقیده باندې سنبال وي نو د ټول ګناهونه به دی الله معاف کړي. لکه حدیث کې چې راځي چې یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. ای د آدم علیه السلام بچیا کما سره دی په داسې حالت کې ملاقات وشي چې دا ټوله ځمکه دي د ګناهونو نه ډکه کړي او بیا راشي او شرک دی نه کړی د توحید سرمایه د سره د ټوله ګناه به درته زما کم او د دې ځمکې د ډکوالي په مقدار به مغفرت درکم. ځکه به صحابه کرامو خپلو بچو ته توحید ښوده او دویم پکې دا ده چې د بچو په تربیت کې ډېر اهتمام پکار دی. ډېر وروڼه عامو خلکو ته دعوت کوي دین بیانوي او خپلو بچو نه غافلوي دا پکار نه دی بلکې د بچو مسؤلیت الله په موږ کې ښودلی. الله فرمایي قو انفسکم و اهلیکم نارا خپل ځانونه او خپل اهل د جهنم د اور نه وساتئ.